په کابل کې د نقاشۍ د هنري اثارو 2 ورځنی نندارتون جوړ شو. د مصطفی نوابي د نقاشۍ لسګونه اثار په دغه نندارتون کې نندارې ته وړاندې شول. دا ډېر د اهمیت وړ دي د تاریخي ځایونه، یعنی مثلا دا اکثریت دا د منځ څخه تللي دي، بیا هم اکثریت دا په نقاشۍ کې راوستل شوي دي. زموږ د ځوانانو لپاره ډېر مهم دي چې دوی په خپل تاریخ باندې پوه شي. په تېر تاریخ کې موږ داسې تاریخي ابدات درلوده، داسې ځانګړي ابدات موږ درلودل. کوشش دا دی چې ولایت هم دغه لړۍ ورسېږي. په ولایت کې زموږ خلک په دې خبر شي چې موږ دغسې هنرمندان لرو، دغسې خطاطان لرو، نو بیا د دې څه وروسته موږ غواړو چې خارج ته زموږ د هنرمندانو دغه لاسي صنایع هغه د دوی چې کومې کارنامې کړي دي، کوم شیان یې لیکلي دي، خارج ته واستوو. با ایجاد نمایشگاه هنری بر علاوه که به هنرمند زمینه سازی میشه، ما هنر خود به مردم نشان میدیم که هنر افغانستان اینقدر هنرمند ما توانمندی داره و کار را ایجاد کردن. ښاغلي نوابي د هیواد د تاریخي ځایونو انځور شوي منظرې په دغه نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړې. ډېر ښایسته په دا نقاشیانو کې تاریخي ځایونه، منظرې او همدارنګه د کابل ښار کوڅې، بازارونه، دا ټوله دوی په ښایسته شکل باندې دوی نقاشي کړي دي. دا یادونې وړ ده چې په وروستیو 2 کلونو کې د کتابونو او هنري اثارو دا ډول ډیر نندارتونونه جوړ شوي. کابل ښاریان وایي چې دغه نندارتونونه د ښاري فرهنګ په پیاوړتیا کې رغنده رول لري.